غزني کې د ښاروالۍ ریاست له لوري د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه د غزني ښاروالۍ ریاست مسؤلینو وویل چې ټاکل شوی سږکال نږدې 14,000 غیر مثمر نیالګي چې په هغه کې د ناجو ونې او مرسل ګلان شامل دي د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې کینول شي. تعداد 9 تر 10,000 د ناجو نیالګان او تقریبا 15-16 د مرسل د ګلانو بوټي دا موږ برنامه لرو چې نن الحمدلله د افتتاح ورځ ده د غزني په مختلفو پارکو کې او سړکونو کې کوم ځای چې موږ د هغوی لپاره لازمه ده هلته کېنوو انشاءالله. د غزني ښار یو شمېر اوسېدونکي د ښاروالۍ له دغه اقدام څخه خوښ دي او د دغه نیالګیو په ساتنې او پالنې ټینګار کوي. مردم باید در لیسه نیالشانی هر کس کوشش کنه که یک نیال بشانه یا به خاطر که فایده خیلی زیاد داره و در لیسه غزل نیال که ما میشانیم خیلی به مردم توجه کنه. این وطن ما خیلی بعضی مردم آسمان نیال میشانیم رو میده میکنه خراب میکنه و باید کوشش کنن که یک گلاسه و دقیقش پرتن که جور شوه برای مردم کلان شوه. دې برخه کې خو موږ تاسو ټول مسؤل یو ټول خلک مسؤلیت لري او ټول مسؤلیت دغه شی دی چې وی پالو وی ساتو بدل چې ورباندې وګرځو دا خو موږ تاسو د کار ښکلا ده او موږ تاسو په درک کړئ دا مرض و ګرد و فضا هم ډېر هم پاکوي هم ډېرې ښه جوړوي. په همدې حال کې د غزني ولایت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین هم وایي چې هڅه کوي تر څو خلکو ته د ژوند چاپیریال د ساتنې او پالنې په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. غزني اطلاعات فرهنګ ریاست انشاءالله په دې هڅه کې دي تر څو د غزني د ټولو رسنیو همدارنګه د نورو ملي رسنیو په توسط باندې د ټولو ښاري چارو یا په ټوله کې د دغسې کارونو چې هغه په ټولنیز او اجتماعي کارونو د هغوی لپاره عامه پوهاوی رامنځته کړي او په دغه برخه کې هر هغه څه چې په وس کې کېږي هغه د نشراتو له برخه وي د نورو خپرونو یا برنامو په جوړولو سره وي انشاءالله پوره هڅه کوي چې دغه برخه کې کار وشي. د مسؤلینو په وینا ټاکل شوي په روان کال کې 1,700,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې کینول شي.